السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې خوندور شانت ویډیو کې حاضر یم. ملګرو نن مې تاسو ته ډېر خوندور اپلیکیشن راوړی ده. باور وکړئ ملګرو په دې اپلیکیشن باندې موږ ته ډېر اسانتیا راځي. ملګرو انشاءالله دې اپلیکیشن مکمل خرچه په نوې ویډیو کې درته اپلیکیشن لپاره کې اول لومړني معلومات درکړم. ملګرو تاسو کله چې درې ډاټ باندې کلیک وکړم ورته ګورئ ملګرو کوم شارټکټ چې ما هلته ورکړي دي ټول دلته ماته راوړئ. ملګرو تاسو دلته هم وګورئ دا کوم شارټکټ چې ما دلته کې ملګرو لیکلي دي، مثلا ډرایو د فوټو د فیسبوک دا همدارنګه فیسبوک چې کلیک کوم ډایرکټ په فیسبوک راته خلاصېږي. کوم شارټکټ چې دی نو وای ټي سټوډیو د ملګرو ووټ دا یوټیوب د قرآن کریم دا همدارنګه پایپال دا او پی آی نیټورک ده. او په دویمه خانه کې موږ کولی شو چې کنټیکټ وکړو، یعنې کوم نمبرونه چې زموږ د فاورټ وي زموږ د خوښې هغه دلته کې اچولی شو. بل دلته کولی شو څرنګه وای فای خلاص کړو، بلوتوث همدارنګه د ساونډ د هم د ایرپلان د هم فلش کوو. دا طریقه موږ باید څنګه په خپل موبایل کې وکړو تر څو مثلا زه اوس په فیسبوک کې اخته یم که نه خامخا زه فیسبوک کې اخته یم په هغه نه ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شم یا هم بل کوم اپلیکیشن راخلاص کړم هر یو تاسو دلته کې اچوم یوټیوب ته راخلاصي. نو دا ویډیو به موږ ګورو انشاءالله په نوې ویډیو کې درته ښه. نو ویډیو تر پایه پورې ګورئ، ویډیو نه سکپ کوئ. ملګرو مخکې د نوې ویډیو شروع کوم تاسو په خورا درنه هیله کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم وهئ تر څو زموږ نه هر نوې اپلوډ شوې ویډیو ټوله مخکې نوموړی تاسو ته درشي. اوس به زه ویډیو شروع کوو څنګه دا طریقه کولی شو. نو د هغې لپاره ملګرو تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید تاسو له پلی سټور را ډاونلوډ کړئ. ملګرو د اپلیکیشن نوم څنګه ده، سیټ بار په نوم اپلیکیشن. دغه اپلیکیشن باید تاسو له پلی سټور څخه ملګرو را ډاونلوډ کړئ او د ډاونلوډولو طریقه به وروسته درته ښیم. لومړی به په دې اپلیکیشن کې موږ کار وکړو. لومړی به تاسو اپلیکیشن را خلاص کړئ. اپلیکیشن ورسره خلاص کړئ داسې صفحه به تاسو ته درشي. دلته لاندې لیکلي ملګرو ګیټ سټارټ. نو په دغه ګیټ سټارټ آپشن باندې موږ دلته باید کلیک وکړو. دا ګیټ سټارټ وهم دا به څنګه کوو ملګرو سره الاو کړو. دا اوس به داسې صفحه موږ ته ملګرو راکړي. دلته ملګرو دا یو دا ټیک مارک موږ ته راکوي، یو دا د ملګرو صحیح ده. کله چې موږ په دغه لومړني باندې کلیک وکړو یعنې موږ ته به څنګه چې درې دانې دا سایټونه څنګه ته راخلاصي دا رقم به موږ څنګه ملګرو درې دانې راکوي. تاسو هم دلته ورته وګورئ او که دلته لاندې راکات شو ملګرو چې په دې باندې که چېرته موږ الاو کړو دا باندې کلیک وکړو نو څنګه چې دا رقم دوه دانې موږ ته راکوي. څنګه چې موږ دا رقم دوه دانې موږ ته راکوي. موږ غواړو چې درې وکړو، ما څنګه کړی ده په دریو باندې کلیک کړی ده، مې څنګه کړه الاو کړی ده. دې لپاره تاسو دې کې ترتیب وکړئ. دا څنګه دا سیټینګ آپشن چې دلته ښکاري ملګرو په دې سیټینګ آپشن باید تاسو کلیک وکړئ. سیټینګ مو چې وهلو صفحه به راشي اډ فیورټ ایپس. نو په دې باندې باید څنګه وکړو ملګرو کلیک وکړو. اډ فیورټ ایپس باندې چې کلیک وکړو یوه شېبه به ورته انتظار وکاږئ. نو دلته تاسو کوم فیورټ اپلیکیشنونه چې دي هغه تاسو ورته انتخاب کړئ. هغه ستاسو هر اپلیکیشن چې فیورټ وي. زه مثلا یو ډرایو ورته انتخابوم، بل پلی سټور ورته انتخابوم، بل جیمیل ورته انتخابوم، بل یوټیوب ورته انتخابوم. خاص تاسو ملګرو کلیک ورباندې کوئ. وای ټي سټوډیو ده کې همدارنګه وورډ ده، ایکسل ده، دا هر کوم ستاسو جوړ پایپال ده دا اپلیکیشن. بل هم ملګرو کاغذ دغه آریان ټو په نامه اپلیکیشن ده، همدارنګه یسټوب ده. هر اپلیکیشن چې تاسو زړه وي، فیسبوک ده، همدارنګه مسنجر، سکیچور او دا هم مسنجر. او ملګرو فرق نه کوي که هر اپلیکیشن ستاسو زړه وي باید تاسو دلته ورته سلیکټ کړئ. نو بیا به څنګه شو بېرته لاندې راوځو. دلته اډ څنګه فیورټ کنټیکټ یعنې کوم ستاسو د خوښې کوم نمبرونه چې هغه څنګه ورته پکې اډ کېږي. دلته څنګه د پلس نښان باندې څنګه ملګرو کلیک وکړو. زه دلته د پلس نښان وهم. دلته ملګرو تاسو هر نمبر چې ته زړه وي زه به دا نمبر تاسو ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دا یو دا نمبر ورته انتخابوم، بیا په دې پلس کلیک کوم، بیا دا نمبر ورته انتخابوم، بیا هم دا نمبر ورته انتخابوم. ستاسو هر رقم چې نمبر ورته زړه وي. دلته بیکګراوند ورته چینج کېږي. دلته هم د اپلیکیشن بیکګراوند ورته هم څنګه کېږي آیکن ورته چینج کېږي. دا د ملګرو ما دې کې خاص کوم زه نن دلته شاته بیک راځم. نو دلته ملګرو تاسو وګورئ دغه چې موږ ته څنګه کېږي درې ډاټو نښه یې موږ ته راکړه. دا درې ډاټه څنګه ملګرو دلته موږ ته ښکاري. نو کله چې په دې درې ډاټه کلیک وکړو نو داسې صفحه موږ ته راخلاصېږي.
دلته ملګرو ګورئ ناول سلګ ډرایو ته بیا هماغه پلی سټور د هماغه جیمیل دی یوټیوب او یوسف دا ټول څنګه موږ دلته وسولو او دلته څنګه کې موږ د خوښې کوم نمبرونه سپیک اډ کړي هغه څنګه سولته پکې اډ شو دا خو موږ څنګه د خپل د موبایل لوکیشن وندي نو موږ ورته نن زه هله چې ویډیو خوشي او شی مو ترسره کړی وي تر بیا پورې چې دا څخه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کوم په لوی ابو خون کې خدای مو سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ